تلمی شي چې د اختر مبارک. ډېر مننه. زه اختر په ټول دلته په افغانانو لپاره، پښتانه لپاره، ټول افغانستان لپاره اختر مبارک شه وایم. یو ښه اختر، یو ښکلی اختر په ټول ځوانان او ټول افغانستان لپاره الله نه دعا کوم انشاءالله موږ افغانستان لپاره درکړي. امین. موږ هم ستاسو مننه کوو چې دلته راغلئ. ستاسو په راتګ باندې زموږ دا خپرونه، زموږ دا پروګرام ډېر ښکلی هم شو، ډېر درنښت ورته تاسو راوبخو. او الله دې وکړي چې دا اختر د پښتنو وطن ته، لر او بر افغان وطن ته څومره افغانان چې دي د دې لپاره خوشحالۍ، ودانۍ او سوکالۍ راوړي. ډېر مننه. زه یو شی وایم، مونږ خاوره افغانستان ټول افغانان ته نیاز لري. افغانستان ډېر مظلوم شوی ده. د افغانان، پښتانه او فارسي زبان او هزاره او ازبک ټول قرباني شي په خپل وطن کې. افغانستان په پښتانه ضرورت نه لري، په تاجک ضرورت نه لري، په ازبک ضرورت نه لري. په یو مسلمان، په یو افغانستان خلق د ضرورت لري. مونږ خاوره اوس ډېر هغه ضعیف شوې ده. مونږ افغانان انشاءالله، مونږ مسلمانان، مونږ اوس ژوند په ژبه کې نه کوو او په ژبه یو افهام تفهیم ده. مونږ هغه ضرورت مونږ ته هغه ده چې یووالي او یو افغانستان جوړ کړو. په افغانستان کې عزت راولو او داخل افغانستان کې، په خارج افغانستان کې انشاءالله. ډېره مننه ستاسو. اورنګزیبه اختر دې مبارک. ډېره مننه، تاسو دې مبارک شي. څه به وایې د اختر پر موقع؟ بس د اختر په موقع خو به زه لومبی د شمشاد ټلویزیون یو جهان مننه وکړم چې داسې یو ښکلی پروګرام را جوړ کړ پښتنو دپاره، چې د اختر موقع باندې دا ټول پښتانه یو ځای کړي دي او پښتانه د خپلو موسیقارانو په څنګ کې ناست دي. نو زه ټول لر او بر پښتنو ته او په نړۍ کې ټولو مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایم. یو جان مننه. ډېره مننه ستاسو. ډېر مننه. ما سره په خوا کې یو ډېر ستر عالم مولانا ذاکر الله صاحب ولاړ دی. زه چې هغه ته ګورم ما ته هغه شعر رایادېږي چې زه د مذهب پوره قایل یم خو کلتور هم منم. زه د مذهب پوره قایل یم خو کلتور هم منم. زمونږ اجره کې مصلا او رباب دواړه شته دی. انجینر صاحب دا شعر به بیا ومه چې زه د مذهب پوره قایل یم خو کلتور هم منم. زمونږ اجره کې مصلا او رباب دواړه شته دی. دا چې مې دی ته وکتل او دی دلته رالل، زما زړه باغ باغ شو چې شکر دی داسې ستر عالمان شته چې داسې کلتوري پروګرامونو له هم ځي او د خپلو کشرانو ډاډګیري نه کوي. زه راته اختر مبارکي وم او ستا یو نړۍ مننه کوم دلته په راتګ. الله دې تاسو ډېر خوشحاله لري. زه د شمشاد تلویزیون د نړیوالې شبکې د سکرین د لارې د لر او بر د لوی افغانستان ټولو درنو او باعزته قومونو ته، که هغه ازبک دي، که تاجک دي، که قزلباش دي، که ګوار دي، که پښتانه دي، که نور درانه قومونه دي، که د اسلام د مذهب پیروان دي، که د نورو مذاهب پیروان دي، ټولو ته زه د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. او نن ورځ ډېره د خوشحالۍ ورځ ده چې موږ په دې پروګرام کې د دواړه طرفونو افغانان یو ځای شوي وو. ستاسو ټول نه ډېره مننه کوم او منندوی یم د هغه ورونو چې دا پروګرام یې تیار کړی دی، لکه محترم انجینر صاحب محمد امین چې د افغانستان د یو ملي شاعر جناب محمد ظریف نقشبند صاحب رحمت الله علیه فرزند ارجمند دی چې هغه خپله هم یو بهادر انسان تیر شوی. همدارنګه عبدالصمد صاحب او نور درانه هغه مشران چې دا پروګرام یې ترتیب کړی دی، د ټولو نه منندوی یم او الله عز وجل دې زمونږ د لر او بر د لوی وطن افغانستان د ټولو اوسیدونکو او د میشتو خلکو دپاره دا د امن، خوشحالۍ، سوکالۍ، محبت او د یووالي اختر وګرځئ. ډېره مننه. آمین. او زما خیال دی چې د اختر د دې نه ښه پیغام بل نشي کېدی. بله کومه خبره هم پړ کړې چې کولی غواړئ؟ تاسو دا وویلې چې یعنې مذهب ته هم قایل یم او کلتور ته هم قایل یم. ستاسو دې خبرې په تایید باندې وی قانون د پښتنو د شریعت نه جدا نه دی، خلاف د شریعت چې قدم اخلي پښتون نه دی. نو شریعت موږ او تاسو په هغه باندې ایمان دی او کلتور هم چې دی زموږ او ستاسو یو برخه ده.
د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د افغانستان خلکو ته یو خط راولېږه چې تاسو لنګونه واچوئ، لنګونه به تاسو اچوئ او د عربو لباس به تاسو خپلوئ. نو د افغانستان خلکو ورته ولیکل صاحب تاسو په توده ځمکه کې اوسېږئ او موږ د یخې سیمې خلک وو، موږ پرېږدئ چې دغه خپل لباس واغوندو او دین زموږ او ستاسو سره شریک دی. نو دین زموږ د ټول اسلامي نړۍ سره شریک دی او هر یو د خپل کلتور ساتنه خپله کوو موږ. واه 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 ډېر ښه مولوي صاحب. بله کومه خبره د نړۍ ټول پښتانه ته ګوري، ستا خبرو ماله ډېر خوند راکړی چې وخت راڅخه ډېر کم دی، خو خبره دې بله هم پړه کړي ونه. بس زه د نړۍ ټولو پښتنو ورونو ته وایم او ټولو باعزته اقوامو ته د لر او بر افغانستان چې که د دنیا څومره دشمنان دا کوشش وکړي چې دا وطن ټوټه ټوټه کا، دا یو ملت چې پلار او نیکه یو دی دوی سره توزیع او جدا کا، خو لیکن داسې پروګرامونه موږ نشي سره جدا کولی. دا زموږ د یووالي یوه نښه ده. سره د دې چې داسې پروګرامونو کې اکثره زه یعنې کم شرکت کومه، خو لیکن د لر او بر پښتون قوم یووالي او په جوش او جذبه باندې راتګ او د هغوی د خپلو اتلانو د تشجیع او د تشویق په خاطر د پروګرام زه مجبوره کوم چې دوی سره زه شرکت وکړم په ټولو مراحلو کې او زه دوی ته یو مننه هم وکړم. الله عز وجل د لر او بر پښتانه ټول سره یو کړي، الله عز وجل د ټول مسلمانان سره یو کړي، الله عز وجل د افغانستان ته غزور شهامت شجاعت او هغه تاریخ بیا ور په برخه کې او لکه څنګه چې موږ د حدیثو او د فقه او د تفسیر په دنیا کې ستوري لرل، هغه ستوري د علم په هر میدان کې الله تعالی موږ ته راکړي او په هر ډګر کې د الله عز وجل د افغانستان ټول باعزته قومونه وځلوي. الله تعالی د ټولو ته خیر ورکړي. ډېره مننه. زه خو په اخر کې تا ته یو ټپه زمزمه کوم. پاټک مرا پورې وځه، پاټک مرا پورې وځه، دلته جنډې د پښتنو ولاړې دي. ماشاءالله ډېر ښه ډېر ښه ډېره مننه ډېره مننه ستاسو مولوي صاحب. ما سره یو زلمی ولاړ دی بلکې کاروان صاحب را سره ولاړ دی. نو کاروان صاحب د اختر د مبارک شه څه به وایي؟ ټولو افغانانو ورونو ته د اختر مبارکي وایم او بالخصوص د شمشاد تلویزیون خاص کر ستاسو نه ډېر شکرګزار یم چې بار بار ادبي محفلونه او داسې محفلونه هم ساس کړل چې په هغه کې د پښتنو معرفي وشوه یو بل ته او خدای دې وکړي چې لر او بر پښتون ټول په یو ټاغر شي او په یو ځای سره راغونډ شي. دا زموږ د ژوند ارزو ده او خدای دې تاسو ته هم نور هم د دې ترقۍ هغه اسباب در په برخه کې چې موږ ته بیا بار بار داسې محفلونه اساس کوي او په آخر کې د یو رنګین غونته کتارز کوم ډېر څه په زړه کې دي خو شاید چې تاسو خوښه شي. نو کتارز دا چې چپشه بلبله څه بې وخته اوازونه کوي راته حالونه پټ په زړه کې د زړګي ووایه او څوک چې د زلفو په پالنګ جوړه خوبونه کوي ورشه په هغو د اختر مبارکي ووایه. ډېره مننه کاروان صاحب. انجینر صاحب د اختر د مبارک شه الین نه راغلی. الین کې اختر څنګه ستاسو د اختر مبارک شي او د شمشاد نړیوال تلویزیون د ټولو کارکوونکو ته د اختر مبارکي وایم او د شمشاد د نړیوال تلویزیون د لارې ټول افغانانو ته لر او بر افغانانو ته د اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې زمونږ دغه ډېر دردېدلی افغانستان د راتلونکي اختر ډېر خوشحاله وویني. نو ټول افغانانو ته چې هغه د شمشاد تلویزیون سکرین ویني او یا په مخامخ ناست دي نو ټولو ته د اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې غټ اختر زمونږ د یووالي اتحاد او اتفاق ذریعه جوړه شي. ډېره مننه. ستاسو بله کومه خبره کول د ټولو افغانانو ته دا درخواست کوم چې موږ د ټول د تاریخ کې ډېر ځپل شوي او ډېر ټکېدلي او دغه موږ خپله ځان سره په خپله کړې ده. نو که چېرته زموږ کې یو کمی دی او هغه کمی موږ کې د تعلیم کمی دی، که چېرته موږ وغواړو چې په خپلو بچو تعلیم وکړو نو راتلونکی به زموږ د بچو هم ښایسته وي، زموږ د وطن به هم ښایسته وي، موږ به هېڅ چاته احتیاج ونه لرو او هېڅکله به هم د جنګونه په افغانستان کې بیا ونه شي. ستا د خبرې په تایید کې به زه دا ویم چې د انساني ټولنې چې کوم پوهان یې هغوی وایي چې دا د انسان د ترقۍ درېیم پړاو دی. اول هغه چې انسان به پټي ته ناسو، بیا دویم صنعتي طور ورته خلک وایي او دا صدی چې کومه ده دا د علم او د پوهې صدي ده. په دنیا کې به هغه کامونه د دنیا رهبري او مشري کوي چا څخه چې علم وي، ټکنالوژي ورڅخه وي او پوهه ورڅخه وي. موږ له پکار دي چې په خپلو بچو باندې جدید تعلیمونه وکړو. ستاسو یو نړۍ مننه. ډېره مهرباني ستاسو. بیا د شمشاد تلویزیون مننه کوم او د راتلونکو مېلمنو د ټولو نه مننه کوم چې دې ته لار ته راغله او دا پروګرام د انجینر صاحب امین ظریف او د
عبدالصمد افغان څخه هم ډېره مننه کوم چې داسې پروګرامونه جوړوي او افغانان سره یوځای کوي. لر او بر پښتانه په هر میل پای کې را یوځای کېږي. دا زموږ دپاره د افتخار او د خوشحالۍ ځای دی. ستاسو نظار صاحب هم ډېره مننه کوم. زه خو په تیره د حاجي صاحب ډېره مننه کوم چې په دې عمر باندې د الین نه راغلی دی او د روسه موږ سره ناست دی او د هغه په ناسته باندې موږ ډېر ډاډه یو او دا پروګرام پې هم ډېر دروند ښکاري. د حاجي صاحب په هکله خو حاجي صاحب زموږ د ټولو مشر دی، د ټولو افغانانو مشر دی او موږ ته ډېر احترام لرو. دا نه یوازې چې د زموږ دلته په دې اوسني وخت کې په دې سپین ږیرتوب کې بلکې د ځواني چې موږ زه خو خپله امارات کې نه وم خو چې راغلی یم د ده په هکله موږ کیسې اورېدلې دي چې د پجرې په غرونو کې به کوم پښتنو افغانانو ته چې مرګ او ژوبله پېښېدله دا به تو او دغه ځینې مړي راوړل او دلته به هغه کول را انتقالول. نو خدای دې ولا اجر ورکړي، ډېر خدمت یې کړی دی. نو خدای دې ورته عمر ورکړي او موږ د ټول په اتحاد او اتفاق دی او موږ ټولو افغانانو کې د خدای داسې دغه پیدا کړي چې د یو بل په کار راشو. مننه. زه د قاتل د سترګو تور را ژوندی کړی یم. زه د قاتل د سترګو تور را ژوندی کړی یم. چرته تهمت چرته پیغور را ژوندی کړی یم. که خاموشی د سمندر په مرګ وجلی یم. که خاموشی د سمندر په مرګ وجلی یم. زه د ګودر د غاړې شعور را ژوندی کړی یم. ما سره یو زلمی ولاړ دی. زلمی د اختر دی مبارک. ډېره مهرباني. ستاسو دې مبارک شي او د نړۍ تمامو مسلمانانو ته په خصوصي توګه پښتنو ته که هغه د لر دي او که د بر دي د شمشاد ټلویزیون په دې سکرین په ذریعه موږ هغو ته چې ډېر مبارکي وایو او الله دې وکړي چې دا اختر موږ له په لر او بر په دواړه اړخ ته چې د خوشحالي او سوکالي راوړي او چې دی نو څنګه چې موږ چې موږ خپلو میندو زیږولي یو خویندو لوی کړي یو خو زمونږ مور چې ده اصلي زمونږ خاوره ده او دغه مور که زمونږ خوشحاله وه نو موږ خپل دا بچي به ټول خوشحاله او دا به علي چې موږ پښتانه اتفاق وکړو او موږ پردی سړی چې کوم موږ ته مختلف سازشونه کوي موږ یو بل ته ودرئ موږ پردي اشرونو لبیئ پکار ده چې موږ هغه ته انکار وکړو موږ ځان وپېژنو که په کومه ورځ موږ ځان وپېژندو زموږ دا مور به خوشحاله شي او چې دا مور خوشحاله شو د ټول بچي به خوشحاله ډېره مننه ستاسو. ډېره مهرباني. اسپندیار ممن له مایک په دې ټاپه ورکوم چې تا د حجرې محفل تمام کو تا د حجرې محفل تمام کو زه د ګاونډي نه کوي اوس راغونډوم. زما د زړه په کور دې ورنه لګي چې ستا د دنګې ځوانې سر نه لګي که څوک مې وژني لاسې هم نه نیسم زما په یو حالت کې شر نه لګي هغه دې کال یم که د تل دې مرما بغیر د ګلو مې بل کر نه لګي چې لوټلې زه د هر دور قارل یم زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم بدنام کړي چې د هر جبر قانون یم بدنام کړي چې د هر جبر قانون یم زما لویه ګناه دا ده
چې پښتون یم زمالو یا ګناه دا د چې پښتون یم زمالو یا ګناه دا د چې پښتون یم خپل کور کې یم بې کوره پاتې شوی زور لرم خو یم بې زوره پاتې شوی پشت مور کې یم بې موره پاتې شوی دا چې هر وختې د خپل ځان پلټل یم دا چې هر وختې د خپل ځان پلټل یم زمالو یا ګناه دادا چې پښتون زمالو یا ګناه دادا چې پښتون زمالو یا ګناه دادا چې پښتون خرڅ کړی یم خپلو رهبرانو د وختونو په بې رحمه دلالانو په مخ مخ یم وهلی غاصبانو چې حالات مو پدار کړی نن پرول یم چې حالات مو پدار کړی نن پرول یم زمالو یا ګناه دادا چې پښتون یم زمالو یا ګناه دادا چې پښتون زمالو یا ګناه دادا چې پښتون بدل باخ د دیواړه محرومو بدل باخلم د هر ظلم او بدو بدل باخلم لا مړ نه یم خو پتما د بدلول یم لا مړ نه یم خو پتما د بدلول یم زمالو یا ګناه دادا چې پښتون یم زمالو یا ګناه دادا چې پښتون او چې لوټلې زه د هر دور قارول یم بدنام کړې چې د هر جبر قانون یم زمالو یا ګناه دادا چې پښتون 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 یم پانسی علمنا خبر وینا لیلا
مسافر تلی در جگه نشم مسافر تلی وی در جگه نشم گیله من مشی وی گیله من مشی سلگونی بلیوما الله ځوان په ځوانانو او خفه کیږي ځوان په ځوانانو او خفه کیږي د جنکو و د جنکو چې منګې مات شي وجاړي نا الله اسمان پستورو او خپل اخکاری اسمان پستورو او خپل اخکاری دزمک سر دزمک سر دزمک سر په پښتنو مزه کوي نا لیلا شدي دلنا مصري بهاغا او خلکو لګي مصري بهاغا او خلکو لګي چاله چې تور سترګو شاټ ورکړې وینا د پانځې په علمونه خبروینا لیلا رو رو کدا کدونا لیلا رو رو کدا کدونا لیلا رو رو کدا کدونا لیلا کلی ببلاوی پجہان خدا سے نا زہم ڈیر حسینو ما ارمان خدا سے نا ونن میں ترن لاس دا
कुलवलु बन यात्रा को روی را توی چی قربان خدا سے نا حسن موسیقی او شرابو نظم ژوندې یم د زړه د تل مسلمان خدا سے نا نو تمہیں پزړګي کې داسې خخې لکه غر نور خلی به هم وي اما ګران خدا سے نا خدایا تا خو زکړم باسل باندې لاو ما خودر نغخته او جانان خدا سینا اور دل میں دسم لیونے کی اور دل میں دسم لیون کی بس پر لکھے دا یار غم لیون کی اور دل میں دسم لیون کی اور دل میں دسم لیون کی بس پر لکھے دا یار غم لیون کی بس پر لکھے دا یار غم لیون کی اور دل میں دسم لیون کی خپرانستی تڑے گرزا پختونخوا دا 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 دلتا ہسی ہم علم لیون کی ہنسے ہم علم لیون کی بس پر لکھے دا یار غم لیون کی بس پر لکھے دا یار غم لیون کی اور دل میں دسم لیون کی सच जान सर दे बोझमा जानाना सच जान सर दे बोझमा जानाना सच जान सर दे बोझमा पीर बाबा पल मौसम लेवन की पीर बाबा पल मौसम लेवन की बस पर लिखे दा यार गम लेवन की बस पर लिखे दा यार गम लेवन की और दिल में दिसम
لیونې کېږي د اختر په سبا راشه ګرانه زه به دروزم تورې سترګې سره لاسونه تراو کې مې را یاد شوې ګرانه صلات وتر مې په ناسته کړي دي دا لیونې لیونې ګرځه خانه په چمکې ګرځه چې ډاډه در باندې یمه دا لیونې لیونې ګرځه ګرانه زه لیونې ټوپونه ستا سر له وخمه کور خبر که خانه پتا دی یو دادا خبر شو زړه دی چوین اخر به ما پتا دا مړ کې ګرانه چې درې بار پورس کې درې ځله راځي داسې 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 کېږي ګرانه داسې بس در سره داسې داسې شمه مینه کې دوه سترګې څلور کګانه سلور تکات شپاړس کمیانا وګو درته راغله سپنه خو ټیکرې ډک دی د ستارو وګو درته راغله سپنه خو ټیکرې ډک دی د ستارو ټیکرې ډک دی د ستارو خبر وې چې تا بیایي ګرانه ما به تصویر درله د شپې ویستلی وونه زړه ته لار د کوزېدو وې خانه ما به د یار په زړه کې کور جوړ کړی وونه جانانه دا دې ښه ونه کړه ګرانه رانه لاړې زه یوازې پاتې شوم لاس به دې غاړې ته پرېنږدم ګرانه زه مسافر جانان په خدای سپارلی یم بیا به دې نوم په خوله وانخلم ګرانه جانانه خوله ځان له دستي په تار ګنډمه بې وفا لږ تپوس له راشه که نه زه ستا په غم کې ناعلاجه مریض شومه آباد کې میرا یاد شو ګرانا که ته برباد شوې زه به ملا بچا تړم اسلام آباد کې میرا یاد شو خانه لیلا په زوړ پړوني سپین مخ پاکوي نه زما دې بیا تمه پیدا که خانه چې ته روانه شو په شادي وکتنه زما د مینې یار ملنګ شو کنه اوس به ډېرې د ملنګانو لټوم د لیونو سره خوشحال یم ګرانه زما یې خوښ دي دا شلېدلې ګریوانو چې لیونې شي په دې راشه ګرانه دا لیونې د کلي چا شړلي دي د لیونو سره خوشحال یم ګرانه زما یې خوښ دي دا شلېدلې ګریوانونه زما نصیب کې جانان نشته خانه که د تاویز په ځای ملا په غاړه کړمه اورېدلې مې دي سم لیونې کېږي اورېدلې مې دي سم لیونې کېږي بس پر لیکې د یار غم لیونې کېږي بس پر لیکې د یار غم لیونې کېږي اورېدلې مې دي سم لیونې کېږي کله ګل شي په ما بڼ کې ګل مرچ کله ګل شي په ما بڼ کې
چې کله ګل شي په ما بڼ کې ګل میر چې کله ګل شي په ما بڼ کې خپل عزیز برا بلم لیونه کې خپل عزیز برا بلم لیونه کې بس پر لکې د یار غم لیونه کې بس پر لکې د یار غم لیونه کې اورېدلې مې دي سم لیونه کې اورېدلې مې دي سم لیونه کې بس پر لکې د یار غم لیونه کې بس پر لکې د یار غم لیونه کې اورېدلې مې دي سم لیونه کې ما سره په خوا کې ډېر دروند مشر ولاړ دی د سره خبرې اترې کوو د اختر د مبارک شه ډېره مهرباني ستاسو د ټولو مبارک شي او زه د خپل طرف نه د راغلو میلمنو ته او د پاکستان نه د افغانستان ټولو پښتنو ته د اختر مبارکي وایم. ډېره مننه ستاسو ډېره مننه چې دلته راغلی په خپل راتګ هم دې خپرونې ته درنه وبخښه. ډېره مننه تاسو پر اختر په اړه څه وایي؟ اختر مبارک شه. ستا دې مبارک و دې یاره ولم مخکې دې چې وویلې چې یو مشر را سره ولاړ دی میل ناست یم مخ ما په لتاو کې او نو زما له لوري ټولو پښتنو ته ټولو افغانانو ته او د نړۍ په هر ګوټ کې چې وي یوازې چې مسلمانان وي زما له لوري د نیکمرغه لوی اختر مبارکي دې ومني. هیله ده چې دغه اختر به د ټولو افغانانو لپاره بالخصوص د ټولو پښتنو لپاره د سولې امن ورورولۍ اخوت او قوت یو اختر وي او د هیله باندې او خدای ته مې امید دی چې دغه اختر به د افغانانو لپاره په لویه کې د ټولو پښتنو لپاره د جګړو د ختم د سولې د پیل د ورورولۍ نیکمرغۍ یو پیغام وي یو وروستی اختر به وي دا چې نور به په دې سره زموږ په هیواد کې زموږ په ټولنه کې دغه جنګونه پای ته ورسیږي دغه نفرت به پای ته ورسیږي یوه مینه به راپیدا شي یوه مینه به زرغونه شي یو ورورولي به پیدا شي او زه امید یم په امید باندې یم او زه تمه لرم چې داسې یو ګلاب راسپړېدونکی دی زموږ او تاسو په ټولنه کې د امید سترګې د دوی په لار باندې شوي دي یعنې اوس خلک په هغه څه باندې پوهېدلي دي هغه څه یې درک کړي دي چې زموږ د ټولنې ګټه په څه کې ده او زموږ د ټولنې تاوان په څه کې دی او وروستیو کې به داسې په یو لنډه وینا کې د شمشاد نه د ملي ټلویزیون شمشاد د یو نړیوال ټلویزیون په څیر باندې چې یو نړیوال ټلویزیون دی او د نړیوال ټلویزیون په حیث باندې خپرونې وړاندې کړي دي خپلې ټولنې ته خپلو خلکو ته هغوی نه به مننه وکړم چې واقعي چې پښتو ته یې هغه څه وکړل پښتو ته یې هغه ډول خدمت وکړه څنګه چې لازمه وه. هیله مې له ټولو تلویزیونونو څخه دا ده بالخصوص چې پښتو تلویزیونونه دي بالخصوص چې ملي ټلویزیونونه دي چې دوی د شمشاد په قدم باندې قدم کېږدي خپلې ټولنې ته خپلو خلکو ته او خپل وطن ته دی له دغو جنګونو له دغو نفرتونو او له دغو ناخوالو نه دی ورته نجات ورکړي. مننه. امین. ډېره مننه ستاسو. د ښکلو چم د یار مالت ته مې بلا زړه کېږي د ښکلو چم د یار مالت ته مې بلا زړه کېږي د شونډو جام د نظر ست ته مې بلا زړه کېږي خدا حالات راله د شرم په مخ لاس راکاږي خدا حالات راله د شرم په مخ لاس راکاږي ګنې والله چې محبت ته مې بلا زړه کېږي نو زه اوس تاسو ته د اختر مبارکي وایم او د اختر په دې مبارکه موقع که ستا پړه کې کومه خبرې د نړۍ پښتنو ځای کول غواړي. نزار خان زما طرف نه شمشاد ټلویزیون او د اختر غټ اختر مبارکي زه ټول چې دا څومره میلمانه دلته راغلي دي شارجې ته زموږ سیمې ته راغلي دي زه لر او بر چې څومره دي چې دا موږ په ښه نیت باندې او په ښه باندې دا کومې غونډې اوس روانې دي دا کوم څه روان دي نو الله دې وکړي چې زموږ دا ژوند زموږ دا ملک خدای پاک او لر او بر دواړه په اتفاق لري او دواړه پکې امن راشي نو ډېر به ښه سوکالي. امین. ډېره مننه. ډېره مننه. عجب د اختر دې مبارک شه. تا مبارک شه. ته خو د الین نه راغلی الین کې اختر څنګه و؟ الین کې خو اختر ډېر مزېدار ده هلته خو زیات شمېر پښتانه دي او د وطن او دود او دستور په الین کې بالکل ژوندی ده. قرباني هم کړې وه؟ او بالکل اختر دلته هم کړې که وطن کې هم کړې؟ دلته هم کو وطن کې هم کو.
بله پړه کې کومه خبره شته چې کوله؟ نه بس د نړۍ ټولو مسلمانو او پښتنو ته د اختر لوی اختر مبارکي وایم. د شمشاد نړیوال تلویزیون نه ډیره مننه کوو چې هر وخت پښتنو دپاره داسې کامیاب پروګرامونه کړي دي. ډیره مننه ستاسو. تا چې په حسن د خندا د اور لمبې بلې کړې، زما په مړ زړه کې د بیرته مړې هیرې بلې کړې. په تسنو وسنو سپورو زلفو کې د سره ګلونه، په تسنو وسنو سپورو زلفو کې د سره ګلونه، د چا مزار ته د زلف شپه ډیوې بلې کړې. او اوس مې شو ذهن د وهمونو د تیارو آزاد، اوس مې شو ذهن د وهمونو د تیارو آزاد، ما ته مې نن جانان د سترګو شمخې بلې کړې. او سایله وخت چې ناکام عقل پې وسوځوي، سایله وخت چې ناکام عقل پې وسوځوي، ساقي د دوو سترګو د میو پیمانې بلې کړي. ایسے د اختر د مبارک شاه په خیر علي. ته مبارک سه د شمشاد تلویزیون ټولو کارکوونکو د اختر مبارکي او سلامونه، او راغلي مېلمنو ته او څوک چې د تلویزیون په شیشه مو ګورو ټولو ته اختر مبارکي. موږ ډېر خوشحاله یو چې ستا په شان درانه خواږه مشران داسې سپېڅلي مشران را سره دي. موږ هم خوشحاله یو، په دې فخر کوو چې شمشاد تلویزیون سره موږ مجلس کې حاضر یو، دا غونډه کې ګډون کړی ده. خدای دې نور هم توفیق ورکړي چې نورې غونډې جوړې کړي، دا شی نور پروګرامونه جوړ کړي. ډېره مننه ستا. تا هم ډېره مننه. اختر دې مبارک شه، څنګه هلې؟ وایم تا دې مبارک سي، د ګرانو مېلمنو راغلو دې ټولو دې اختر مبارک سي. او د تلویزیون په سکرین باندې چې کوم افغانان، کوم پښتانه لر او بر څوک دا پروګرام یې نه، د موږ ټولو ته د اختر مبارکي وایو. او خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې نور سهله او امن راسي. او له حاجي صاحب محمد طیب نه هم ډېره مننه کوم چې دغسې د افغانانو په باره کې دی دلته کوم مجلسونه جوړوي او پروګرامونه جوړوي. او له دوی نه موږ یو جهان مننه کوو. او له تاسې نه هم ډېره مننه کوو د شمشاد تلویزیون نه چې تاسې پروګرامونه ډېر په خوشحالۍ او ډېر محبت باندې ټول افغانان ټول پښتانه ګوري. او خدای دې وکړي چې هر افغان دغسې سي محنت وکړي لکه تاسې چې کومې افغانیتوب ته محنت کړی ده، پښتو ژبې ته. او له تاسې نه یو جهان مننه کوم. او د اختر مبارکي به د نوي پیغام کې د ګران هیواد مشر جناب حمید کرزي صاحب ته او ټولو کارکوونو ته، غونډو ته، افغانانو ته د اختر مبارکي وایي. خدای دې وکړي چې د زړه له کومې دوی زموږ د اختر مبارکي واوري. موږ هم ټول ګران ولسمشر ته د اختر مبارکي وایو. ډېره مننه ستاسو. د اختر دې مبارک. ستا دې مبارک سي. ستاسو نه د شمشاد نړیوال ټلویزیون نه او د راغلو قدرمندو عزتمندو پښتنو ورونو مسلمانو ورونو نه ډیره مننه. او تاسو نه ډیره مننه کوو چې موږ ته هم دا موقع مساعده کړله چې موږ راغلو او په دې پروګرام کې موږ ګډون وکړو. واقعیت کې چې تاسو ډیر خدمتونه کړي، هر وخت چې تاسو پروګرامونه ګورو ډیر فخر او ډیر خوشحاله یو. او د اختر مبارکي ټولو مسلمانانو ته بالخصوصا پښتنو ورونو ته وایم. او د هغو حاجانو نه مې غوښتنه دا ده چې د افغانستان د دردېدلي افغانستان دپاره دعا وکړي او الله تعالی دې موږ دا رنځېدلی کړېدلی هیواد نور په خپل فضل او قدرت سره را جوړ کړي. د سرتورو او د لوڅو پټولو په تالاش یم، د سرتورو او د لوڅو پټولو په تالاش یم، نن دوران ملک جوړولو په تالاش یم. زه که هر چېرته ژوندون کړم خو افغان یم، زه که هر چېرته ژوندون کړم خو افغان یم، دا احساس پیدا کولو په تالاش یم. دعاګانې راته وکړئ ای بچانو خوندو ورونو، دعاګانې راته وکړئ ای بچانو خوندو ورونو، چا چې وران یم د هغو اصلاح کولو په تالاش یم. د غفلت له خوب ویده به نن راویښ هر یو افغان کم، د غفلت په خوب ویده به نن راویښ هر یو افغان کړم. تیر تاریخ ژوندي کولو په تالاش یم. د باروتو د لوګو نه زموږ د ټولو سخت نفرت دی، د باروتو د لوګو نه زموږ د ټولو سخت نفرت دی. خوشبويي ګل د غاټولو راوستلو په تالاش یم. وای بسته بسته د ټوپک پر ځای قلم په لاس کې واخلئ، بسته بسته د ټوپک پر ځای قلم په لاس کې واخلئ. مساخانه نور د امن ژوند کولو په تالاش یم. الله تعالی دې وکړي چې د موږ وطن ته سوکالي، خوشحالي او کامیابي راسي. ډېره مننه ستاسو، ډېره مهرباني، مننه. د مینې د ناترسه رقیبانو سره ژوند دی، د مینې د ناترسه رقیبانو سره ژوند دی، د ترنده اوسۍ د شرمخانو سره ژوند دی.
زما د عقیدې او نظریې جنګ ریس په سر دی، زما د نظریې او عقیدې جنګ ریس په سر دی، زما د محبت د دشمنانو سره جنگ دی. د شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو دا وه زموږ د نننۍ ورځې خپرونه چې د شارجې نه موږ تاسو ته وړاندې کړه د لوی اختر په اخر کې راته یو ځلې بیا د اختر مبارکي وایم. تاسو د شاهد خان نه د اختر په حواله یو خوږه سندره واورئ. ما نزار یوسف زیله سره د خپلو ملګرو اجازت راکوئ. په لوی او مهربانه خدای م سپارم. د الله پامان. چې غماز د مینځه اوزي نور به هر مشکل اسان شي، زاغ زغن چې ته بهر شي بیا تازه به ګلستان شي. نو سله سله ګړنګونه سازوي زما په لار کې، دا مې اور زر پرسته دا پته لره تاوان شي. د پښتون پښتنه خاوره خپله کړې ایچا نه ده، که د دې په تمه راغو په ژړا به شاه جهان شي. تور طوفان د تور تیرانا را بیدار کا کلندرا، چې پکور د ظالمانو تندرونه د اسمان. ډېر په بد وخت کې رالی او ډېر په حیثوران کې رالی، اختر رالی خود وینو په باران کې رالی. ډېر په بد وخت کې رالی ډېر په حیثوران کې رالی، اختر رالی خود وینو په باران کې رالی. اختر رالی خود وینو په باران کې رالی. دا پکم رنگ کی رالی دا پکم شان کی رالی، اختر رالی خود وینو په باران کی رالی. ډیر په بد وخت کی رالی ډیر په حیثوران کی رالی، اختر رالی خود وینو په باران کی رالی. اختر رالی خود وینو په باران کی رالی. زلزلو په سیمه رالی په طوفان کې رالی، اختر رالی خود وینو په باران کې رالی. ډېر په بد وخت کې رالی ډېر په حیثوران کې رالی، اختر رالی خود وینو په باران کې رالی. اختر رالی خود وینو په باران کې رالی.
بهیږي اوس په چینو کې زمونږ وینې د وجود بهیږي اوس په چینو کې زمونږ وینې د وجود بهیږي داسې غوبل کې رالې داسې په تالان کې رالې اختر رالې خود وینو په باران کې رالې ډېر په بد وخت کې رالې ډېر په حیثوران کې رالې اختر رالې خود وینو په باران کې رالې اختر رالې خود وینو په باران کې رالې اختر رالې خود وینو په باران کې